السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به موږ تاسې پر ایډز بلاکر باندې خبرې کوو. ټول هغه ملګري چې سمارټ فون استعمالوي نو هغوی به له دغه ستونزې سره خامخا مخ وي. ځینې اپلیکیشنونه داسې وي چې هغه بار بار اعلانات شو کوي او یا هم اعلانات پاپ اپ کېږي، نو زموږ په کار کې خنډ رامنځته کېږي او له ستونزو سره مخ کېږو. د دغه شیانو موخه څنګه نیولی شو، کوم اپلیکیشنونو په واسطه موږ کولی شو دغه ایډز بلاک کړو تر څو زموږ نت هم زیات مصرف نه شي، زموږ وخت هم ونه نیول شي او خنډ رامنځته نه شي. د دې لپاره به تاسې مختلف اپلیکیشنونه هم انسټال کړی وي، خو زه دلته تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې د هغه په واسطه تاسې کولی شئ په پوره ډول سره دغه اعلانات ټول بند کړئ او بیا تاسو ته مزاحمت ونه شي، او یا هم کولی شئ صرف هغه اپلیکیشنونو باندې اعلانات بند کړئ کوم یو چې تاسې نه غواړئ. نو زو او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډول او د دې انسټالولو طریقه ګورو. دا اپلیکیشن به تاسو ته په پلی سټور کې نه پیدا کېږي، ځکه دغسې اپلیکیشن اکثره غیر قانوني پدې وي چې دغه کوم اپلیکیشن باندې چې اعلانات راځي هغوی پر هغه باندې پیسې ګټي. نو مونږ چې د هغه د ایډز بلاک کړو نو داسې غیر قانوني غوندې وي، دا پلی سټور کې په اسانۍ نه پیدا کېږي. تاسې کولی شئ راشئ کروم ته، او کروم چې مو خلاص کړو کروم کې به ګوګل راواړوئ او ګوګل کې به تاسې ورته ولیکئ ایډ ګارډ، او ورسره به دا پریمیوم اپی کې کوم پوره نوم چې دی دا دلته بره لیکل شوی دا به تاسې ولیکئ، له هغه وروسته به دا تاسې سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړه د دې به تاسو سره بېلابېل لینکونه راځي، خو کوم لینک چې مخې ته آر ای آیکن لګېدلی و او یا هم دغه اډرس یاد ساتئ RAXDL.com، دغه لینک به تاسې خلاص کړئ. دا د دغه اپلیکیشن نوم دی او دا د دې سایټ دی، په دې به کلیک کړئ او سره به د دغه اپلیکیشن دغه خپل سایټ خلاص شي. کله چې تاسې لینک خلاص کړئ نو تاسو سره دغسې یو انټرفیس خلاصېږي. دا د دې اپلیکیشن هغه پلی لسټ دی. دا تاسې کولی شئ دلته موږ سره کوم د ګوګل پلی آیکن هم شته دی او دلته د دې سایز هر څه لیکل شوي. له دې نه علاوه تاسې کولی شئ دلته لاندې راشئ go to download پیج، دلته موږ سره دا اپشن دی، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کلیک کولو نه وروسته به تاسو سره دلته یوه بله صفحه خلاصېږي چې دلته د دې مختلف ورژنز د دې مختلف ډولونه موجود دي چې موږ کولی شو د خپلې خوښې ورژن او یا هم د خپلې خوښې هغه کوم اپلیکیشن چې دی هغه ترې ډاونلوډ کړو. دا مختلف هغه د دې ورژنز دي چې تاسې کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې چې کوم یو موجود دی هغه ایډ بلاکر نه دی، په هغه په صحیح توګه سره کار نه کوي، خو دلته چې موږ کوم استعمالوو هغه لومړنی یو اپلیکیشن دی، دغه یو دی موږ سره په دې به تاسې یو کلیک وکړئ. کلیک کولو نه وروسته به دلته به تاسو سره یوه بله صفحه خلاصېږي. کله چې دا صفحه خلاصه شوه دا به تاسې دلته بیرته بیک باندې کلیک کړئ. چې کله بیک باندې کلیک کړئ نو بیرته به تاسو سره د دې اپلیکیشن ډاونلوډ لینک راشي. ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. 14 MB اپلیکیشن دی، د دې ډاونلوډینګ به شروع شي. څنګه چې تاسې ګورئ ما دا مخکې ډاونلوډ کړی او انسټال کړی مې دی، تاسې به هم ډاونلوډ کړئ. پر دې آیکن باندې به کلیک کړئ، په دې لینک کلیک کړئ، دا به تاسو سره انسټال شي. انسټال کېدلو نه وروسته به تاسې راشئ خپل اپلیکیشنونو ته. دلته به تاسو سره د ایډ ګارډ په نوم او دغه آیکن ته په کتلو سره یو اپلیکیشن انسټال شوی وي، په دې به تاسې کلیک کړئ. کله چې دا تاسې کلیک کړئ تاسو سره دغسې یو انټرفیس راځي. اوس که چېرته تاسې غواړئ چې څونه ایډز دي هغه ټول بلاک کړئ نو تاسو کولی شئ ډایرکټ دا ورته آن کړئ. آن کولو نه وروسته دلته چې څونه ایډز وي تاسو سره، څونه اعلانات وي، دلته ګوره ایډز به بلاک کېږي، ټریکرز بلاک کېږي، تھریډز بلاک کېږي. دا ټول هغه شیان چې دا به بلاک کېږي. تاسو ته هغه انټرنیټ هم ښایي چې د دغه بلاک کېدلو نه وروسته تاسو سره سیف شوی دی. ګوره دغه اعلانات چې ښودل کېږي دا هسې نه ښودل کېږي، دا په انټرنیټ باندې ښودل کېږي او دې سره ستاسې د انټرنیټ استعمال هم ډېرېږي. نو د شپې ما دا آن کړی او لږ کار مې وکړ، ډېر هم نه، نو تاسو ګورئ ویم بي انټرنیټ زما بچت شوی. اوس چې تاسې هر هغه اپلیکیشن چې پر هغه اعلان وي هغه تاسو خلاصوئ نو تاسو سره به د هغه اعلانات نه شو کېږي. او دې ځای نه تاسو کولی شئ که غواړئ چې ټولو اپلیکیشنونو باندې اعلانات بند نه کړئ، هغه اپلیکیشنونو باندې اعلانات بند کړئ چې کوم یو تاسې غواړئ، بیا تاسو کولی شئ په دې دلته راشئ مینو ته، مینو کې راشئ اپس منیجمنټ ته او له دې ساحې نه هر هغه اپلیکیشن باندې تاسو غواړئ اعلانات بند کړئ هغه تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه کنټرول کړئ. همدا ډول د موږ سره نور سیټینګز دي، او تاسو کولی شئ خپل پکې کار وکړئ، وګورئ چې څه شیان دي. موږ سره بیټري یوزج هم شته، تاسو کولی شئ د خپل سی پي یو یوزج وګورئ او بیکګراوند او فارګراوند همدغسې استعمال څونه روان دي، دا ټول تاسو دلته کولی شئ وګورئ. یو زبردست اپلیکیشن دی، 100% کار کوي. که بیا هم څه ستونزه وه
او یا هم تاسو له کوم ستونزې سره مخ شوئ نو ما له کمنټ پرېږدئ میسج وکړئ انشاءالله لومړی خو به تاسو سره کومه ستونزه جوړوي که بیا هم نو زه خدمت کې یم تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان